د زنانو په باره کې 15 خبرې داسې دي چې هغه هر نارینه ته یاد وي، بلکې د هغې تذکره کوي د 15 خبرو، او 15 خبرې داسې دي چې د هغې ذکر په قرآن او سنت کې موجود دی، لیکن د هغې تذکره نارینه نه کوي، یو ته پته نه وي یو ته پته وي لیکن د هغې تذکره به نه کوي. اول به راځو د 15 خبرې چې کوم په قرآن او حدیث کې ثابت دي د زنانو په حواله سره دي، او نارینه په شوق سره بیانې د زنانو مخ کې خپل د ښځو مخې ته ډېر په شوق سره د دې 15 خبرو تذکره کوي. لومړی به دا بیانو او بیا به راځو هغه خبرې چې په قرآن او حدیث کې هغه موجود دي د زنانو په حواله سره، لیکن نارینه په دغه حواله سره چرې هم دغه تذکره نه کوي، او په دغه حواله سره نارینو ته یا پته نه یا ته پته وي لیکن بیا هم دغه تذکره نه کوي. بهرحال راځو اولنۍ هغه خبره چې د زنانو مخې ته نارینه د دې ذکر کوي دا ته پته وي، هغه د ان کیدکن عظیم، د زنانو مکر ډیر سخت وي، ډیر غټ مکر وي. د زنانو چې مکر دی هغه ډیر غټ مکر وي. نو چې کله زنانه سلګونی ریس ورته شي په خبرو کې یا دغه شان دی داسې څه عمل دی وشي په هغه باندې بیا زنانه ته دا باقاعده یو پیغور لور کې نارینه چې به تاسو د مکر ذکر خو په قرآن مجید کې راغلی چې د زنانو مکر ډیر زیات وي، دا مکر جنی وي. د دې خبرې علم د هر نارینه ته وي. دغه شانتي دویمه خبره چې دغه حواله سره نارینه د دې تذکره کوي په قرآن کې مجید کې ذکر دی، هغه دی فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تاسو نکاحونه کوي د هغه زنانو سره چې کوم زنانه تاسو ته خوښ راشي، د 2 سره د 3 سره د 4 سره. نو د دې خبرې خبر علم هر چاته دی، هر نارینه ته دی، او د دې باقاعده چې لغونی په کور کې سګړ بړلا شي نو ټول مخ کې بیا سګي چې ما ته خو الله اجازه را کړلې د 2 د 3 د 4 زما کومه، لیکن دا مخ ته نه بیانې چې مخ ته بګیس قید دی، دا عدل قید دی، چې عدل نشي کولای نو بیا فواحده بیا په یو باندې گزاره وکړي. بهرحال دا دویمه خبره. درېمه خبره چې زنانه هغه ناقصات العقل دي د دین په حواله سره، النساء ناقصات العقل والدين، زنانه چې کوم دي هغه ناقص دي د عقل په حواله سره او د دین په حواله سره. نو چې اله غونې د زنانه سره کتب وشي سغلتی دی وشي نو بیا دا پیغور ورکی چې مې تاسو په حواله سره خو په حدیث کې دا راغلي چې زنانه چې کوم دي خو ناقصات العقل د دین په حواله سره مو د عقل شعور په حواله سره هم د دې خبرې هر نارینه ته پته وي. لیکن مخه ته بیا راځو چې کوم خبرو پتا نارینه ته یا نشته یا تشته لیکن دا غي ذکر نه کی هغه مخه ته بیانو. دغه شانتي 5 نمبر الرجال قوامون على النساء. په قرآن مجید کې الله رب ذکر کړل چې نارینه الله رب العزت په زنانه باندې سربراه مقرر کړل، الله رب العزت نگهبان مقرر کړل نارینه سبانه په زنانه باندې. نو دا بیا اکثر نارینه خاوندان دا احسان جتلاوي چې بای ما ته خو الله رب عزت اختیار را کړل پتا باندې چې زه حکمرانی حکم سربراهی مال الله رب عزت را کړل. او دغه شانتي 5 نمبر للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی چې کله وراثت تقسیمیږي نو په دغه کې قرآن مجید کې چې کوم حصہ الله رب عزت د زنانو لپاره متعین کړل او د نارینه لپاره متعین کړل، دغه ذکر چونکی د نارینه لپاره 2 حصے متعین کړل او د زنانو لپاره یو حصہ ده للذکر مثل حظ الانثیین. نو په دغه کې هم نارینه ته بیا پته وي او دغه تذکرہ کوي چې بای ماته الله رب عزت 2 حصے را کړلی، ځکه چې دا د خپل حق دی، سمجھ کې خبر راځي. لیکن بدقسمتی دغه ده چې زمونږ په معاشره کې هغه یو حصہ هم خور او لور ته نه ورکي، دا یقیني طور پر غټ جرم دی. دا الله رب عزت دا حصہ مقرر کړل یو حصہ دا خپل خور او لور چې کوم دی دا ورکوي، کنه ورکوي او د قیامت پر ورځ باندې با دغه خويندې دغه لونه د دوه بلا سنوي او زمونږ بګریوانو نوي، لہذا دا دغه حق ته دا بغول ورکوي ضرور. دا 5 خبرې داسې دي چې د دې هر نارینه ته علم وي او باقاعده د زنانو مخې ته دې تذکرہ کی. اوس راځو هغه 5 خبرو طرف ته چې دا غیزي کوم الله رب عزت قرآن او
نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیثو کې ذکر کړل لیکن د هغه تذکرہ با چری نارینه ونه کی دا یو حقیقت ده اول وعاشرهن بالمعروف په قران مجید کې الله رب څه فرمایي د زنانو په حواله سره سفارش کړل خاوندانو ته چې تاسو هما سربرا مقرر کړئ الرجال قوامون علی النساء تاسو هما سربرا مقرر کړئ لیکن وعاشرهن بالمعروف تاسو به زنانو سره خصلو کوي حسن سلوک به سره کوي په دې باندې ظلم نه کوي د دې خبرې ذکر نه کوي دغه شانتي دویم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د زنانو په باره کې زما د وصیت خیال ساتئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه وصیت دی دغه وصیت دی چې د زنانو سره به حسن سلوک نرمي به سره کوي درگذر به کوي لیکن په دې حواله سره هم نارینه چټي هم د دې خبرې تذکرہ بعد د زنانو مخکینه کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلی وصیت کړل دغه شان دریمه خبره ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زنانه د شیشې په شانتي نازک وي د دوسره جګم دې نرمي کوي زنانه د شیشې په شانتي نازک وي د دوسره به نرمي کوي او دا حدیث داسې حدیث ته چې چری یا خو نارینو ته د دې حواله سره علم نشته یا کو چری علم ورسروي لیکن د دې تذکرہ بچری هم هغه نه کی او په دې باندې به عمل چری هم نه کی الا ماشاء الله لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنانو ته د شیشې په شانتي نازک وی لینه دا بالکل حساس وی نازک وی څنګه چې شیشې لا لغه نشیر اپری دي سړو کې غو نشیر لور اپری دي دا غي سره شیشه ماته شي نو دغه شانتي د زنانو مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړل چې زنانه د شیشې په شانتي نازک وی لہذا دوسر نرمي کوي دوسر با زور زبردستی نه کوي ظلم زیادتی با نه کوي دغه شانتي سلورم خبره د زنانو په حواله سره چې نارینه ته داغي په حواله سره علم وی یا ته علم نوی کچری علم وی لیکن داغی تذکرہ بچری هم نکی هغه دغه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خیرکم لاهلی تاسو کې بهترین شخص هغه دی چې هغه خپل کور والا سره خپل د خځې سره هغه خوي بهتر وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په تاسو ټول کې زره ټول نه بهتر ما ځکه چې خپل د کور والا سره خپل د ازواج سره چې کوم د ټول مسلمانانو میند دي ازواج مطهرات زدا غسرہ خیمه دا غوله پر ټول نه زیات بهتر ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي چې بهترین انسان هغه دی چې کوم خپل د کور والا سره بهتر وي لیکن د دې تذکرہ نارینه چری هم نه کی او په دې باندې عمل هم ډیر کم کسان کی دا شانتي پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د زنانه د خزي عزت هغه سره کی چې کوم کس په خپل عزتدار وي یعنی هغه سره با د زنانو عزت کې خپل د خزي عزت پکې چې کوم انسان په خپل عزتدار وي او کچری انسان په خپل عزتدار نه وي نو هغه زنانه له شری هم عزت نشي ورکوله لہذا نن سبا کې موږ تاسو اکثر موږ تاسو کې عزت نه راکې په دې دنیا کې دا اصول له کچری تاسو وړو کې عزت ورکوي غټ له عزت ورکوي مشر لا کشر لا زنانه لا نارینه لا تاسو چاله عزت ورکوي نو په جواب کې تاسو ته عزت ملاوي لیکن کچری تاسو عزت نه ورکوي او تم کوي چې ماته عزت ملاوي شي وګوره دا څنګه کېږي بهرحال د خبرې مقصد دغه دی چې دا حقوق دي د انسانانو دی بل سره تړلي حقوق دي بیا خاص کر کې د خزي د خاوند چې حقوق دي نو بهرحال په دې حواله سره پکار دادا چې موږ یک طرفه احادیث خبرې پکور کې نه کو بلکې دواړه والا څنګه چې د زنانو په نارینو باندې حقوق دي هغه به ادا کی د شانتي په نارینو باندې د زنانو حقوق دي لہذا کچري دواړه والا خپل د حقوق ادایګي شروع کی اور په احسن طریقې سره په دې دنیا کې به هم ژوندۍ ګولي گلزار وي او په آخرت کې هم ان شاء الله تعالی د الله رب عزت په بارگاہ کې سرخرو وي لیکن کچري دیو بل حقوق نه ادا کی په دې کې یو هم کمی کوتاهي کې بیا په ورځ د قیامت باندې په حدیث شریف کې راځي چې ټول مخکې به د خځې د خاوند د حقوق په حواله سره تپوس کیږي نو ظاهره خبره ده د حقوق العباد دي دا الله رب عزت نه معاف کوي کچري هغه بنده نه معاف کړي تاسو پوری هغه بنده نه معاف کړي چې چا حق ته دخل د باو کړل چا باندې ظلم کړل زیاتې دي کړل نو یقیني طور پر دا د هغه بنده حق ته چې تر څو پورې هغه نه معاف کړي نو الله رب عزت هم نه معاف کوي بهرحال د خبرې مقصد دغه دی چې د یو بل حقوق ادا کول ور جوړ شي الله رب عزت منګه تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته